السلام علیکم، زه یم ریاض همکار او نن تاسو ته په یوه نوې ویډیو کې حاضر شوی یم. په دې ویډیو کې به زه تاسو ته دروښیم چې تاسو څنګه کولی شئ چې په انځور کې رنګونه له یو بل سره میکس کړئ. یعنې که تاسو یو انځور ایستلی وي او ستاسو په انځور کې داسې څیزونه راغلي وي چې ستاسو انځور ورسره بې ډوله ښکاري، نو تاسو د دې اپلیکیشن په ذریعه باندې کولی شئ چې هغه څیزونه په ډېرې اسانۍ سره له خپل انځور څخه پاک کړئ. نو زه د ویډیو په طرف تاسو ګورئ همکار سکلز یوټیوب چینل، زه یم ریاض همکار. راځئ چې شروع کړو. نو د دې لپاره به تاسې پلی سټور ته راشئ او له پلی سټور څخه به تاسې یو کوچنی اپلیکیشن را ډاونلوډ کړئ. د پلی سټور په سرچینګ کې به تاسې ولیکئ چې ریموو انوانټډ ابجیکټس، دا به تاسې ولیکئ او دا به تاسې سرچ کړئ. کله چې مو دا تاسې سرچ کړ نو دغه لومړی اپلیکیشن به تاسې ته راشي. دغه اپلیکیشن دا ما ډاونلوډ کړی دی، تاسې به هم ډاونلوډ کړئ. نو زه به یې اوپن کړم. کله چې دا تاسې اوپن کړئ نو ښکته دغه کرښه به تاسې سره روانه شي، دا به ځای ته ورسېږي. نو تاسو سره به دا ډول صفحه په دې اپلیکیشن کې راخلاصه شي. نو په دې اپلیکیشن کې تاسو ته لومړی بټن درکوي ګیلري، په همدې باندې به تاسې کلیک وکړئ او تاسې به راولي خپلې ګیلرۍ ته، او له ګیلرۍ څخه به تاسو اوس یو انځور ورته راواخلئ. نو زه به یو انځور ورته راواخلم، ما سره په ریاض همکار فولډر کې دی. نو زه به دغه انځور ورته راواخلم. نو اوس مثال زه غواړم چې دغه ترماز پاک کړم. نو ګوره دا به تاسې داسې پاکوئ. تاسې به راشئ دلته سیټینګ ته او په دې سیټینګ کې به تاسې لومړی دلته سایز انتخاب کړئ. دغه کرښه تاسو ته ښکاري، په دې ځای کې تاسې سایز ورته انتخابولی شئ. مثال په توګه زه به دغه سایز انتخاب کړم او په دې نقشه کې به زه اوس دغه ترموز راولم. دا تاسو ته ښکاري زه به ټول دا ترموز پکې راولم. نو دا تاسو ته ښکاري چې دغه ترماز ما پکې راوستل. له هغې څخه وروسته به تاسې په دې پروسس باندې به تاسې کلیک وکړئ. دغه بټن تاسو ته ښکاري. کله چې مو په دې باندې کلیک وکړ نو دلته ګوره تاسو ته ښکاري چې دغه ترماز له موږ سره ورک شو. ګوره په ډېرې اسانۍ سره تاسو کولی شئ چې په انځور کې هغه څیزونه چې ستاسې انځور ورسره بې ډوله ښکاري نو په دې طریقې سره یې پاکولی شئ. اوس د مثال په توګه زه غواړم چې دغه ګیلاس هم له دې انځور څخه پاک کړم. نو زه به راشم لومړی په دې سیټینګ باندې به زه کلیک وکړم او د دې سایز به زه لږ ورکم کړم. دا کرښه به زه لږه وړه کړم. له هغې څخه وروسته به زه د ګیلاس په دې نقشه کې راولم. نو دا تاسو ته ښکاري چې دغه ګیلاس اوس موږ د نقشه کې راوسته. نو له هغې څخه وروسته به تاسې په دغه پروسس بټن باندې به تاسې کلیک وکړئ. لږ لوډینګ به له موږ سره واخلي او دلته تاسو ته ښکاري چې دغه ګیلاس هم له موږ سره له دې انځور څخه پاک شو او دا انځور به تاسو اوس په ګیلرۍ کې داسې وکوئ. نو پورته دغه سیو بټن تاسو ته ښکاري، په همدې باندې به تاسې کلیک وکړئ او دا به تاسې یس کړئ. نو دا به تاسو سره په ګیلرۍ کې سیو شي. نو د دې لپاره چې تاسو په ویډیو باندې پوه شئ نو زه یو بل انځور هم راخلم. زه به راشم ګیلرۍ ته. کله چې زه ګیلرۍ ته راغلم نو دغه سکرین شاټ اوس زه راخلم د خپل فیسبوک هغه. د مثال په توګه زه غواړم چې له دې سکرین شاټ څخه دا ګارډ نښان لرې کړم. نو زه به راشم لومړی د دې سیټینګ ته او د دې سیټینګ سایز به تاسې ور برابر کړئ. د دې مطابق سایز به تاسې جوړ کړئ. کله چې مو د دې مطابق سایز تاسې جوړ کړ نو اوس به تاسې همدغه ګارډ په دې نقشه کې راولئ. نو دغه دی ما په دې نقشه کې راوست او له هغې څخه وروسته به تاسې په دغه ښکته دغه پروسس بټن تاسو ته ښکاري، په همدې باندې به تاسې کلیک وکړئ او دلته تاسو ته ښکاري چې له موږ سره د ګارډ نښان له دې انځور څخه پاک شو. او اوس زه غواړم چې دغه درې ټکي له دې انځور څخه پاک کړم. نو زه به راشم او دا به زه پاک کړم. دا به زه په دې نقشه کې یو ځل راولم. دغه دی ما په دې نقشه کې دا راوستل او له هغې څخه وروسته به زه په دغه پروسس بټن باندې به زه کلیک وکړم او دا به اوس له موږ سره پاک شي. دا تاسو ته ښکاري. یو ځل به بیا زه په دې باندې کلیک وکړم. یو ځل بیا په دې باندې کلیک وکړ او دوباره راځم او په دې پروسس بټن باندې زه کلیک کوم. نو دا تاسو ته ښکاري چې دا درې ټکي هم له موږ سره د دې انځور څخه پاک شو. نو د دې اپلیکیشن په واسطه تاسو کولی شئ چې هر هغه څیز چې ستاسو په انځور کې پالتو پروت وي تاسو کولی شئ چې د دې اپلیکیشن په ذریعه یې پاک کړئ. که ویډیو مو خوښه شوې وي ویډیو ته لایک ورکړئ، زموږ چینل هم سبسکرایب کړئ. ملاویږو په داسې نورو ښکلي ویډیوګانو کې. تر بلې ویډیو مو د خدای په امان.